دغه تاسو ته چې ورور هېواد دغه ډوډۍ درکولې، دغه پیسې درته درکولې، جمهوریت په مقابل کې تاسو استعمالول، دغه ښېګڼې مو هېرې کړلې. دا خو قومندان صاحب دومره اهله خلک دي. نمک حرامي مه کوئ. مولوي صاحب ډېر نمک حرامه یو، ډېر نمک حرامه. دا کار مه کوئ. ګوریا غوسه راځي. دا اوس مې دلته دغه هغه مې په لاس کې د اوس مې دلته ډزونه په در باندې کړي. مه کوئ دا کارونه مه کوئ. غوسه راځي ما ته، غوسه راځي. زه خپله غوسه نه شم کنټرول کولی، دا اوس به یا به مې ځان ویستلی یا به مې دا موبایل باندې ډزې کړي. نه خیر ده قومندان صاحب، دا تا حوصله خو موږ ته معلومه ده. آفرین دې شه چې څومره حوصله ته لرې. خو سړی په تنګ راشي چې وروره اما یو کامیافته تیږه یا سره زر او سپین زر دا هیڅ معنا نه لري. هغه وظیفې چې موږ ته راکړي، هغه مدرسو کې چې کوم کومکونه یې موږ سره کړي، هغه کابل پورې به چې موږ ته بارود را رسول، دغه خلک هغه سترګو نه وباسي. او تاسو دا خبره ولې دومره زر له پامه وغورځېدله؟ دا د موږ د افغانستان چې اوس دغه د بهرنیو چارو وزیر د امیرخان متکي دغه په فورس کې چې ورته وظیفه ورکړې وله او د پاکستان په دغه وزارت دفاع کې و، دغه ښېګڼې تاسو یې رویه؟ قومندان صاحب اوس هم په کراچۍ کې ډېر غټ هغه لري، بزنسونه لري په زموږ دوست هېواد سره یو ځای متکي صاحب، او ډېر دغسې نور زموږ مشران دي. نو دوی موږ کله بېلوی شي؟ کوم شي نه به موږ ګوریا زموږ د بهرنیو چارو وزیر صاحب محترم حفظه الله امیر خان صاحب متکي ګوري د پاکستان د وزارت دفاع په مهم بسونو کې دا فاته سوی ده، په مهم پوستونو کې فاته سوی ده. صحیح ده؟ په جنرالي کې فاته سوی ده، په ډګروالي کې فاته سوی ده. ګوره ډېرې غټې رتبې دي چې په ورور هېواد کې ورته ورکړې وي. الحمدلله اوس هغه د ګوره د بهرنیو چارو وزیر ماشاءالله. ولې تاسو یې انځور نه دی لیدلی چې هغه د ماشاءالله د امیر خان صاحب حفظه الله هغه انځور چې و هغه په د دوی په اردي کې چې اخیستی و، په دا رقم اردي کې لکه دا دغه هغه چې اچولې ده بلکل سر ډي سی چو. ماشاءالله مونږ خوشحاله کېږو. ګوریا دغه مبین صاحب چې و ماشاءالله دا ګوره په پولیسو کې نه و. بلکل ماشاءالله ټوله قومندان صاحب مبارزه یې د کوټې نه وکړه، عمل ته راغو، عمل ته یې ځای ورکړی و، ډېر ښایسته ایر کنډیشن به ورته چالان و. قومندان صاحب باور وکړئ په پاکستان کې اول ځل چې کله ما مبین صاحب محترم حفظه الله سره ولیدل، ده په افغانستان کې په تېر وخت کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ده هغه وله دغه د جوسو ریړۍ وه. جوس خو پېژنئ که نه؟ بلکل د جوسو ریړۍ وه او د ده ډېر غربت و. ما ورته ویلي چې وا مبین صاحب محترم حفظه الله راځه چې لاړ شو پاکستان ته. وایي زه صحیح ده چې ځو. نو پاکستان ته لاړو، ده سره پیسې نه وې. ما ورته 4000 روپۍ ورکړلې د کلدارې د پاکستان. نو دا مې ورته ورکړلې. ده ځان ته د هغه ترموزان واخیستل، دغه چای خو پېژنې؟ قهوه د دې قهوې ترموزان یې واخیستل او چای یې خرڅاوه پاکستان کې. او په افغانستان کې د دوی څه اقتصاد نه و او د دوی عمر هم کم و، هېڅ کوم هغه یې نه درلود دلته تجارت په افغانستان کې. ګوره چې کله ده مبارزه شروع کړه او بیا افغانستان مونږ ونیو، ماشاءالله په دغه 4 کاله کې ګوره 500 لکه افغانۍ لري ستر جنرال مبین حفظه الله. 500 لکه افغانۍ. ماشاءالله دا ډېر غټ کاروبار دی. دا څوک نشي کولی. نو دا ډېرې غټې پیسې دي ماشاءالله. 500 لکه افغانۍ ماشاءالله دا ډېرې غټې پیسې دي. او ګورې څومره ډېرې غواوې لري، ماشاءالله څومره ډېر خوسکي لري. بلکل تاسو هم تکړه شئ. دا خلک دې تکړه شي چې دا سوځي. مبین په دومره کم وخت کې دومره سرمایه پیدا کړه.
داسې هم پیدا کوي نه شي کوی. مولوي صاحب که زه چېرې یو خیریه بنسټ جوړ کړم تاسې مې حمایت کوئ مولوي صاحب؟ تا به مې یوه شاخه پکې شریک زه به لږ وضاحت نور هم درکړم غوږ ورته ونیسئ. خیر اوسې مهرباني. وضاحت به دا درکړم د جنرال سیموین حفظه الله تعالی د هغو په اړه به زه دا معلومات درکړم. ګورئ دغه د جمهوریت خلکو د جنرال سیموین خو په رسنیو کې ډېر خلک ترې متاثره وو. نو یو خو به له خارج نه دته ماشاءالله الحمدلله ثم الحمدلله پیسې راتللې هغه به ده راخیستلې، او دویم به یې دغه کوم په داخل د افغانستان کې چې ول دغو به ورته ویلي جنرال صاحب محترم حفظه الله د تا شماره هم په اسانه پیدا کېږي او ما په جمهوریت کې غټه دنده کړې، زه به تا ته یو 2 موټرې درکړم 3 موټرې به درکړم. مولوي صاحب لږه ورځ دې چې زه پېژنم ته هم دغه یو دریځ لرې دغه حفظ الله مبین دا ولې یوه ورځ یو دریځ اخلي بله ورځ بل دریځ د دغه په علت ته ووایه مثلا یو ورځ د ورور هېواد پاکستان دفاع کوي ګوره زه تاسو ته هغه خبره څه رقم خلک دي. ګورئ زمونږ ستر جنرال صاحب مبین حفظه الله تعالی چې کله په کوټه کې دغه لایفونه شروع کړل او دا خبرې کولې نو هغه صفتونه ټول پاته وو، هغه د رسنیو خبرې ټولې پاته ولې او د ټولو سره سته. نو په دې خاطر باندې چې مثال دغه خلک دا فکر ونه کړي چې مثال حفظه الله جنرال صاحب مبین دغه د پاکستان ملاتړ خو یعنې نه کوي، ځکه د ده ټولې خبرې په رسنیو کې پاته وې او ده غوښتل چې په دغو خبرو باندې یا مثال دغه توندې نیوکې او دغه ترخې خبرې ورور هېواد ته وکړي تر څو هغه خبرې له یاده ووځي هغه شاته. په دې خاطر باندې موږ دا خبرې کوو یا ستر جنرال مبین صاحب دا خبرې کوي. اوس د سر خلاص شو که نه چې ما څه وویل چې هغه تېر کوم څه شوي یا مثال په رسنیو کې پاته دي